Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On va apprendre aujourd'hui les jours de la semaine, les mois et les saisons. ښه راغلاست ملګرو. راځئ چې نن په ګډه په فرانسوي ژبه کې د اونۍ د ورځو نومونه، د میاشتو نومونه او د کال د فصلونو یا د سیزنونو نومونه زده کړو. که چیرې تاسې غواړئ دا معلومات موږ نور هم وکولی شو تر تاسې در ورسوو د فرانسوي د ژبې په اړه، او زموږ یوازینی هدف همدا دی تر څو هغه ملګري چې تازه راغلي وي او فرانسوي ژبه یې نه وي زده، غواړي فرانسوي ژبه زده کړي، لیوالتیا لري، له هغو سره مرسته وکولی شو تر څو دا لږ لږ معلومات چې کوم موږ لاسته راوړو دا تر تاسو هم در ورسوو، له تاسو سره هم شریک کړو. نو له تاسو هیله کوو چې زموږ ویډیو له ټولو ملګرو سره شریکه کړئ چې غواړي فرانسوي ژبه زده کړي. او که چیرې تاسې کومه نیوکه یا وړاندیز یا نظر لرئ نو تاسې کولی شئ د کومنټ په برخه کې موږ سره شریک کړئ، او موږ ته د مثبت انرژي د راکولو لپاره کولی شئ زموږ ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ او خوښه یې کړئ. نو راځئ چې لاړ شو تر څو دغه مهم او اړین درس زده کړو. راځئ. Les jours de la semaine. د اونۍ د ورځو نومونه: lundi, 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 mardi, mardi, mercredi, 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 jeudi, 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 vendredi, 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 samedi, samedi, dimanche, dimanche, dimanche. ښه لکه څنګه چې ملګرو تاسو واورېدل، لندي دوشنبې ته ویلی کېږي، مغدي سه شنبه، مرکودي چهارشنبه، ژودي پنجشنبه، وندغدي جمعه، سمدي شنبه، دیمانش یکشنبه. نو راځئ چې اوس د میاشتو نومونه زده کړو. لی موا په فرانسوي ژبه کې میاشتې ته موا ویلی کېږي، موا. لی موا چې جمع یې ویل کېږي لی موا. ژانویه، ژانویه، février, février, mars, mars, avril, avril, mai, mai, juin, juin, juillet, juillet, août, août, septembre, septembre, octobre, octobre, novembre, novembre, décembre, décembre. ښه ملګرو لکه څنګه چې تاسې واورېدل دا و د ورځو نومونه او ورسره د میاشتو نومونه. اوس راځئ چې په ګډه د فصلونو نومونه هم زده کړو چې په فرانسوي ژبه کې فصلونو ته څه وایي او کومه میاشتې په کومو فصلونو کې راځي. راځئ چې په ګډه یې زده کړو. په فرانسوي ژبه کې موسمونو ته لی سیزون ویلی کېږي، لی سیزون، یا فصل یا سیزن یا موسم. او د کال له لحاظ نه لومړی سیزن چې کوم دی، لومړی فصل چې کوم دی یا لومړی موسم چې کوم دی هغه ژمی راځي. ژمي ته په فرانسوي ژبه کې لیور ویلی کېږي، لیور، لیور. لیور چې دی د 21 د دسمبر نه شروع کېږي په 19 د مارس باندې پای ته رسیږي، یعنی 3 میاشتې دلته راځي، خو دلته یو څو ورځې مخکې وړاندې دی، خو په هغه میاشتې چې په ژمي کې راځي په لیور کې راځي ژانویه، فوریه، مارس، دا 3 میاشتې دي. لو پرنټون، لو پرنټون، لو پرنټون پسرلي ته ویلی کېږي او دا موسم په 20 د مارس باندې پیل کېږي او په 20 د ژوان باندې پای ته رسیږي. هغه 3 میاشتې چې په پسرلي کې راځي هغه افریل، می، جوان، دا 3 میاشتې د پسرلي مربوط کېږي. لیته، لیته، لیته چې دی اوړي ته ویلی کېږي په فرانسوي ژبه کې، او اوړی چې دی په 21 د ژوان باندې پیلیږي او په 22 د سپتمبر باندې پای ته رسیږي. چې دلته هغه 3 میاشتې چې د اوړي مربوط کېږي هغه ژویه، اوت، سپتمبر، دا 3 میاشتې دي. او بل لوتون،
l'automne l'automne لوتون چې دی مني ته ویل کېږي یا خزان ته ویل کېږي په 23 د سپتامبر باندې پیلیږي او په 20 د دسامبر باندې پای ته رسیږي. دلته هم درې میاشتې کومې د مني مربوط کېږي هغه اکتوبر نوامبر دسامبر دا درې میاشتې دي. ښه ملګرو دا و د نن ورځې درس. تاسو هیله کوو چې ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او د که چیرې تاسو کوم نظر یا وړاندیز یا نیوکه لرئ نو کولی شئ له موږ سره د کومنټ په برخه کې شریکه کړئ. ښه وخت درته غواړم. هیله ده چې زده کړې به مو وي او که چیرې بیا هم تاسو نوي زده کړې کولی شئ دا ویډیو وګورئ او تر څو ښه مو زده شي. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت. غواغ